شیخ صاحب په ځواني کې مې د یو چا څخه پیسې په زور اخیستې وې، په هغه ما کاروبار وکړ، وروسته مې توبه وکړله، د هغه پیسې مې ورکړې، هغه ګټه یې زما سره ده، آیا زه یې ګټه خوړلی سم که نه؟ نه نسې خوړلی، ځکه غصب دي. کومې پیسې چې تا د هغه څخه په زور اخیستې دي دا غصب دي. د غصب ګټه دا هم وتاته، لکه خپله غصب شي چې ته یو چا څه شی په زور او غصب واخې ناروا دي، که پر هغه باندې تا کومه ګټه کړې وه ګټه یې هم ناروا ده. رد المحتار لیکلي دي که چیرې یو چا د یو چا څخه هغه زمانه کې مریان وه، مریی په زوره واخیستی او بیا یې هغه مریی په 2000 خرڅ کوي، د مریی قیمت 1000 روپۍ و، د په 2000 خرڅ کوي، 1000 روپۍ یې بیرته اصلي مالک ته ورکړل، 1000 یې د ځانه سره کښېر شوی. نو دا خوړل، دا استعمالول وده ته ناروا ناجایز دي. نو که اصل مالک در معلومي دا پیسې به هم هغه ته ورکوې، او که اصل مالک اوس نه در معلوم یا نه موجود، نو دا پیسې به خیراتوې د هغه دپاره، ثواب یې د هغه دی، او تا ته استعمال خوړل دا ناجایز دي.